والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول خويندو ورونو ته له ټولو نه مخکې زه له د روسیې له فدراسیون نه چې دغه مجلس بندوبست کړی دی کنفرانس ډېر تشکر او مننه کوم چې دوی د افغانستان په قضیه کې له څو وختو را په دې خوا علاقه اخلي او د صلح په ارتباط باندې هلې ځلې کوي او همدارنګه د قطر له حکومت نه چې اوس استازي دلته ډاکټر صاحب قحطاني او زموږ ورونه ناست دي لکه مخکې چې بعض ورونو هم ورته اشاره وکړه د دوی له هلو ځلو نه چې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې یې کړي دي د افغانستان د صلح باره کې بالخصوص زموږ د څو راونډه مذاکرات چې د امریکایانو سره رښتیا هم ډېر مشکل پړاو ډېر غټ د ټول دوی وزغمله په ډېره حوصلهمندي باندې دا خبرې مخته ویوړې د موږ له دوی نه هم تشکر کوو او خدای د نور هم توفیق ورکړي دا سلسله تر اخره پورې مخته بوځي او همدارنګه د چین له حکومت نه چې زموږ ګاونډی ملک دی له دونه هم ډېر تشکر کوو چې دوی هم د افغانستان په قضیه کې همیشه مثبت رول لوبولی دی همدارنګه د دوی څنګ ته صادق خان چې زموږ د ګاونډي ملک پاکستان نماینده دی د پاکستان رول هم لکه مخکې بعضو ملګرو ورته اشاره وکړه چې مهم دی د صلح باره کې د هېڅ شک نشته پاکستان زموږ ګاونډی دی او مسلمان ورور دی او زموږ تقریبا د 5 میلیونو مهاجرو کوربه دی موږ له دوی نه هم ډېره مننه کوو تشکر ترې نه کوو چې د صلح باره کې دغه کړي او همدارنګه د افغانستان ټول ګاونډیان او د منطقې ملکونه او د دنیا ملکونه څوک چې د افغانستان په صلح کې یو قدم هم مثبت دي موږ هغه ته ښه راغلاست وایو قدرداني یې کوو او همیشه به ورسره انشاءالله همکاري کوو نو د صلح په ارتباط زه څو خبرې کول غواړم چې نن خو الحمدلله ټولې خبرې د صلح وي او د صلح باره کې وي او صلح ډېره مهمه ده د افغانستان لپاره خو یو خبره زه کوم ای کاش همی لفظ صلح را که ما در 2021 میگیم کاش که در 2001 هم میگفتیم 2001 آمریکا با تمام غرور و کبری که داشت بش داخل افغانستان شد و مردم بیگناه را هزارها و صدها هزار پایمال کرد و بمبارد کرد و زن و مرد هیچ کس صلح نمیگفت چرا میره نمیگفت ما می گپ میزنم که همی صلح هر کس صلح میگه خو صلح وقتی میخواه که از پا در آورده شو باز بعد از صلح میخواه در 2001 چرا صلح نمیکردیم امارت اسلامی خو میشه که پیشتر که مولا برادر اخون به این اشاره کرد شیخ صاحب عبدالحکیم اشاره کرد تحریک طالبان به خاطر قائم کردن صلح در افغانستان به وجود آمده در افغانستان در قدم قدم افغانستان بالای مردم در سر مردم میخ کوبیده میشد از منزلای 4 و 5 میکرون زنا و دخترها خود انداختن تنظیم طالبان تحریک طالبان خو به خاطر استقرار صلح در افغانستان آمد در 2001 که بالای افغانستان تجاوز غیر قانونی بدون دلیل صورت گرفت شما دیده باشید که چندین دفعه وزارت خارجه ما اعلان کردن به حکومت بوش که بیاین با ما بشین ما شما با هم اگر شما ثبوتی داشته باشید ما میخوایم موضوع از طریق مذاکرات و صلح اجرا کنیم اما او وقت اونا هیچ کار قبول نکردن نه به مذاکره شدن نه به صلح آمدن و نه از جنابان ما کسی چی کرد همه میگفتن که باید کشته شوه با ما کلان به تیارای کلان به و هر قدر سلاح بلندتر و خوبتر که بالای افغانستان پرتاب بشه این خوبتر و مؤثرتر است چرا دو ودا زنای افغانستان کشته نمیشد دو ودا بچهای افغانستان کشته نمیشد دو ودا خانه‌های افغان‌ها بمبارد نمیشد آیا تمام سلاح‌های مدرن ناتو و آمریکا در افغانستان تطبیق نشد مادر با ما در افغانستان انداخته نشد و بهتر دانا بودن که در بی بی سی و در امریکا ازی استقبال کردن که ازی که باید با ما کلانتر انداخته شد امروز صدای صلح بسیار ناوقت است بسیار ناوقتی صدا میبره صدا باید 2001 ببرامد امروز ما کشته نمیدادیم امروز ما مشکلی نمیداشتیم امروز بعد از زیادر از 1 میلیون کشته از همه جانب خب ما باز هم امی موضوع رو میگیم پیشنهاد ما در 2001 هم صلح بود در 2011 که ما دفتر خود برای اولین مرتبه در قطر باز کردیم ما هم صلح میگفتیم در 2013 که در قطر دفتر باز شد ما بعد از مذاکراتی که ما با امریکا داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید دفتر خلاص شود و مذاکرات صلح شروع شد این که دفتر چرا بند شد کی مانع شد بازم شما فکر بکنید بعد از او باز با اداره اوباما 2 مرتبه ما مذاکرات داشتیم و این مذاکرات ما تا سرحدی رسانید که دیگه مذاکرات بین الافغانی شروع شد اونا پس پا کردن موافقت نامه را پس لغو کردن و رفتن بالاخره در زمان ترامپ که مشیر خلیلزاد صاحب هیئت روان کردن و مذاکرات کامیاب شد به این سرحد رسید ورونو
دا درته باور وکړئ زما ملګري دلته ستا له 2011 نه چې موږ د صلح په مذاکراتو کې اخته تر دننه پورې بعضې ملګري دي بعضې خولې خو نن چیغې وایي چې مذاکره صلح موږ له 2011 سره چې له افغانستان ځرې قطر تللي د صلح په نامه تللي خو راځئ چې صلح وکړو صلح دا نه ده چې د میز په سر خبرې کړو صلح راځئ چې عملي قدمونه کېږدو صلح کوم خو شل کلنه لاسته راوړنه له لاسه نه ورکوم What do you mean by شل کلنه لاسته راوړنه ته شل کلنه لاسته راوړنه که دا شل کلنه لاسته راوړنې د اشغال په دوران کې بیا خو د شوروي په وخت کې موږ لاسته راوړنې درلودې هغه بیا ولې قطع او که داسې بیا په ټوله دنیا را دعوت کې شل کلنه نور په باندې حکومت کې موږ اشغال کې شل کلنه لاسته راوړنې ولرو شل کلنه لاسته راوړنې همدغه دي چې 1 میلیون انسانان وژل کېږي شل کلنه لاسته راوړنې همدا دي چې 2000 ناخوالې نورې کېږي شل کلنه لاسته راوړنې همدغه دي چې 95% د افغانستان ټول مواد مخدر دنیا ته لدیږي د افغانستان 5 میلیون انسانان په مواد مخدر اخته وي په لکونو په زرګونو په میلیونو په ایډز اخته وي دا شل کلنه لاسته راوړنې راځئ چې له دې فقایاتو له دې شیانو نه تېر سو زه هم که صلح غواړئ واقعا دا نن چې دا د میز په دې خوا کې راسي دا ټول والله زه قسم درته خورم چې واقعي صلح دپاره دلته راغلي ناست که دا صلح نه وای موږ دلته ضرورت نه درلود چې راسو موږ د امریکا سره توافقنامه امضا کړې امریکا به وځي د توافقنامې مطابق خو موږ نه غواړو چې د امریکا له وتلو نه وروسته بیا یو افغان هم ووژل سي خو موږ داسې صلح نه غواړو چې برای یک ماه رمضان بیان کې صلح وکړو بیا برای یک هفته صلح وکړو بیا برای 2 روز صلح وکړو موږ کو صلح غواړو په افغانستان کې صلح راځي دا به دایمي صلح وي دا به داسې صلح چې بیا په افغانستان کې مرمۍ نه فیر کېږي بیا په افغانستان کې جنګ نه وي راځي چې داسې صلح ته راسو د داسې صلح لپاره بیا قرباني غواړي له خپلو مصالحو نه به تېرېږو له خپلو شخصي منافعو نه به تېرېږو داسې به نه وي چې یوه ورځ یو موقف وي بله ورځ بل موقف وي موږ صلح پایداره صلح غواړو باعزته صلح غواړو دایمي صلح غواړو نو د دې دپاره خپلو ګاونډیو ته هم دا خبر کوو د دې میز کنفرانس میکرافون له لارې د منطقې ملکونو ته هم وایو د دنیا ملکونو ته وایو صلح د افغانانو حق د افغانان به خپل منځ کې سره کوي موږ چاته دا حق نه ورکوو چې پردي خلک پردي ملکونه راسي زموږ په صلح کې ګوتې وایي موږ ته نظام ټاکي یو نشته کړی چې ما داسې نظام غواړو بل وایي چې موږ دا نظام غواړو موږ په افغانستان کې داسې حکومت غواړو بل دا اوس نن زپا تاسو وینئ چې په ټوله دنیا کې سیاسي خبرې میډیا کې روانې دي یو ملک یو نظام خوښ کړی بل نظام خوښ حتی تر ائتلافي حکومتونو پورې چې دا به جوړېږي دا به کېږي دا زموږ حق دی دا افغانان چې په کینی خپل منځ کې فیصله کوي چې څه رقم نظام ولري دا به افغانان په خپل منځ کې کینی چې څوک یې مشر وي څوک یې کشر وي دا به اکثریت د افغانانو دا فیصله کوي موږ د بهرنۍ ډیموکراسۍ نه غواړو موږ بهرنۍ کمونیزم نه غواړو موږ بهرنۍ نور تپل شوي نظامونه نه غواړو دغه وړ نه دي د تطبیق وړ نه دي په افغانستان کې موږ ټول سره وروڼه یو څو وخته کې سره په مشکل هم درلود منځ کې اوس د بیس سره ناست ان شاء الله سره حل به دې ته باید دنیاوال متوجه وي زموږ سره که د صلح په ارتباط باندې یو مثبت قدم کې ښودلی شي خدای دې راولي موږ ورته ښه راغلاست وایو دا نن دغه د موږ په ماسکو کې یو ناست د صلح خبرې ورسره کوو خو صلح واقعي صلح دا نه چې د میز سر منډه که ولاړ سه دریشي وکړه په ټکټ وکړه بېرته راسه بس که د ما منافع په خوندي وي زه صلح کوم او زما منافع که خوندي نه وي زه صلح نه کوم هر څوک به خپلې منافع له لاسه ورکړي او که څوک منافع هم لري بس په 40 کالو کې به ډېرې منافع کړي نور به د دې ملت په سر باندې موږ نور دغه نه کوو یو خو د خولې خبرې دي چې د افغانستان د قاطع خلکو په اکثریت چا افغانستان لیدلی چې څوک د چا نماینده دي زه وایم چې نمایندګان د افغانستان هغه کسان دي چې 20 کاله د دې ټولې دنیا د ابرقدرت په مقابل کې چې مقاومت او د جهاد په کامیابۍ ورسو یو بیچاره مظلوم وږی او بې خلصلا ملت چې د ناټو او د امریکا مقابل کې درېږي دا په 2-3 کسو کېږي دا به د ملت پوښتنه کوي اوس چې دې سرحد ته رارسېدلي یو زه دا خبر کوم چې نن د کوم میز په سر باندې چې موږ تاسو سره ناست یو راځئ چې واقعي صلح د افغانستان کې منځته راولو مواد مخدر تاسو ګوره چې زمونږ په 2001 کې مواد مخدر مونږ په یو د امیر په یو فرمان باندې صفر کړ 1 کیلو تریاک تولید نسو اما نن د ټولې دنیا 95% تریاک مونږ تولیدوو صادروو دنیا ته دې ته یو جدي حکومت غواړي دې ته یو داسې حکومت غواړي چې هغه مرکزي قوي حکومت تر څو د قانون تطبیق کې په افغانستان کې په افغانستان قانون نه تطبیقېږي قانون کې تطبیقېږي په غریب تطبیقېږي هغه څوک چې $10 په دفتر کې رشوت واخلي په قانون تطبیق ده په چرخي ته ځي هغه څوک چې هر ورځ د ایرپورټ له لارې $50 میلیون تاجکستان او طلاګانې باسي هغه باندې نه تطبیقېږي هغه ته نه پولیس څوک ویلی سي نه بل څه ویلی سي دا هغه وخت صلح راتلی سي هغه وخت به دا ملت په دې باندې قانع سي چې قانون یو سال د رئیس جمهور نیولې به تر یو غریبه پورې په باندې یو سال او یو شکل باندې تطبیق سي او د دې لپاره یو جدي حکومت پکار دی د دې لپاره یو اسلامي حکومت پکار دی داسې یو امیر ورته پکار دی داسې یو خلیفه ورته پکار دی چې د خپل زوی هم غلا وکړي لاس یې پې قطع کړي داسې نه چې
وزیرانو رئیس جمهورانو زمونږ ته پروتوکولونه ورکړي، غریب خلک به بمري پسې چپاره خوا باندې داسې یو حکومت د ضرورت، او ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې د میز په سر باندې په همداسې یو حکومت باندې موافقه هم وکړو. بله خبر دا ده چې د جنگ د قطع دپاره موږ هېڅ وخت د جنگ طرفدار نه یو، ځکه په جنگ کې موږ هم عذر کېږو، خو جنگ به هغه وخت قطع کېږي چې د جهاد ټولې ارزوګانې، د جهاد ټول هدفونه برآورده سي. د صاحب فیدې به تاسو لیدلي، د ملګرو به ټول به روسانو په جهاد کې همدا نارې وهلې چې اشغال خو ختم شوی، خو د اشغال عوامل نه دي ختم. دا صحیح ده موږ له امریکا سره تړون کوي، امریکا ما نه وزني، زه امریکا نه وزنم، خو هلته چې دا نور خلک دي چې دوی امنیتي ګروپونه دي چې امریکا د خپل امنیت دپاره جوړ کړي دي، هغه هره ورځ په کورو چاپېږي، د هر ورځ د ښځو ګاڼې وړي، هر ورځ وړه افغان په سپي باندې خوري، هر ورځ بمبار کوي. او تاسو دا نن وګورئ، تاسو د وزارت دفاع دا د نن بیان وګورئ چې دوی 200 طالبان ښیي چې موږ وځلي. جنګ څوک ورباندې هم نارې وهي، جنګ هم کوي، هغه هم کوي، نه غواړي که نه صلح، که واقعي صلح غواړي راسه د خدای په خاطر باندې دې شیانو نه تېر سه. امریکا سره چې صلح سوې، ته باید خپله صلح ونې، ته بیا څوک چې الله تعالی تاسو سره دغه وشي، امریکا سره صلح وته تاسو سره باید صلح وشي. ته خو جوړ کړی امریکا یې، د امریکا په لاس باندې راغلی، هغه د امنیت هغه درته معاش درکړي، دغه امنیتي قوا یې څه چې د افغانستان خلک غواړي، چې زموږ ملت غواړي، هغه باید سر ته ورسېږي. او بله خبر دا کومه چې د افغانستان کوم هدف دپاره چې جهاد شروع شوی، د 40 کاله جهاد، اکثره د ملګري د میز په شاوخوا چې ناست بېرته تر ما پورې ډېر ملګري به د دې جهاد حصه وي، حتی د پخوانی جهاد دا ملګري چې ما ښي خواته دي، دا که د اوسني جهاد حصه نه دي، د پخواني جهاد حصه دي. د دې جهاد او دغه جهاد هدف همدا و چې په افغانستان آزاد سي، افغانستان د خپل واک سي، افغانستان کې یو شرعي اسلامي نظام قائم سي. هغه شی تر اوسه نه ده سوی. افغانستان فعلا خپلواک نه ده، د 48 ملکونو فوج ده پکې. په افغانستان کې اوس هم بمبارد کېږي، په افغانستان کې اوس هم حکومت حاکم نه ده، په افغانستان کې اوس هم داسې یو حکومت نه دی چې د خلکو باندې خوا کوي. مونږ کوشش کوو چې صلح راسي او په افغانستان کې داسې یو حکومت منځته راسي چې هغه د افغانانو ته د منلو وړ، یعنې افغانان په دې باندې قایل وي چې دغسې نظام په افغانستان کې راسي. نو د دې لپاره به مونږ هلې ځلې کوو، د همدې لپاره مونږ دلته ناست یو. د امریکا سره توافقنامې په باره کې لکه مخکې چې بعضې ملګرو ورته اشاره وکړه، کومه توافقنامه چې مونږ د امریکا سره امضا کړې ده، الحمدلله د مونږ له خوا نه تخطی پکې نه دي شوي. کومې ژمنې چې موږ کړې هغه دغه په هغه شکل باندې راسوي، البته د مخالف لارې نه چې څه تخطی سوي هغه به سوي، خو موږ دا خواهش کوو چې مخکې له مخکې نه دوی هغو باندې غور وکړي او هغه عوامل چې د صلح مانع ګرځي هغه باید منځ لرې کړي. تور لیست دی چې موږ همیشه نارې وو، په هر مجلس کې نارې وهو، هېڅوک غور نه ور باندې کړي. دا څنګه کېدلی چې یو طرف په ډیپلوماتیکو پاسپورټ وځي او یو طرف په تور لیست کې پولیس پرېږدي کوي، وای چېرې بریچي د څه دپاره، دا وطن هم زما دی او زه په تور لیست کې هم او نور جنابان په ډیپلوماتیکو پاسپورټ وځي. عجبه خبره ده ولا، دا شی باید له لارې ولاړ شي. زمونږ بندیان دي په زرګونو بندیان، وعده وه چې دا به خلاصېږي، تر اوسه پورې نه دي خلاصېږي. ولې په بندیخانو کې پراته دي؟ باید خلاص موافقت سره باید خلاص او کله نه خلاص خو د سولې د معنی د پیشرفت خو همدغه یو خبره ده چې نو مونږ کوشش باید دا ونیسو چې یو تپلې نظام په یو ملک باندې حاکم سي، په غو باندې وتپل سي. مونږ د سولې لپاره حاضر یو، بیا یو ځل بیا لکه څنګه چې موږ مشرانو دا خبره وکړه، مونږ صلح غواړو، د صلح لپاره واقعا صادقانه راغلي دلته، خو چې واقعي صلح وي، که جانب مقابل هم دغه شي ته حاضر وي، آماده وي، د میز پر راځي صادقانه خبرې وکړو. ټول به د میز سر کینو، د میز سر موافقه سره کوو چې افغانان څه غواړي، په څه شي باندې قانېږي، دا ملت، دا مجاهد ملت په څه شي قانېږي، په دې به قانې کېږو، دا به جوړو، بعد هغه نه به بیا په افغانستان کې صلح راځي. زه یو ځل بیا له ټولو ملګرو نه چې په زما خبرې په ډېر غور واورېدې، خصوصا هغه کابلوف نه و، د نورو مېلمنو نه، د ملکونو او ترکیې نه چې دلته ناست دي، له ټولو نه مننه.